په خوست ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر قومي، کورنۍ او شخصي بدوی د حل په اړه هڅې لا چټکې شوې دي. قومي مشران وایي چې د بدوی حل کولو کې د شخړو حل کمیسیون ډیر ګټور دی او په کم موده کې د همدغه کمیسیون او د قومي مشرانو په هڅو سره ډېرې دښمنۍ حل کړي دي. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې په اړونده برخه کې د لا زیاتې اسانتیاوې ورته برابر کړای شي ترڅو وکولای شي د شخړو حل کمیسیون سره په همغږۍ لا ډېرې شخړې حل کړي. دومره ودی شته چې خلک دې په انتظار کې دي چې ودرېږه د یوه بدي خلاص شو کوم د موته ډالر ورکوي خلکو سره امکانات نشته خلک کمزوري دي ریاست نه امر بالمعروف نه موږ دا غوښتنه ده چې خلکو ته د موږ مشرونو غږ د امارت غږ ولسوالۍ په ولسوالۍ یا که امکان لرلو د ستر جمعیتونه وي دې ته موږ دعوت کې موږ خپل غوښتنې د خلکو نه وکړو نو چې کلی ولس په سطح خلک روزي زه فکر کوم چې بدبختۍ نه خلک ډیر ستړي دي الا لکه یو سړي ته چې بنا غوړي ډیر کسان داسې دي چې بنا غوړي چې د څګرو غولې موږ په منځ کې د معامله حل کړي وه چې خدای پاک یو داسې نظام راکړی دی چې دا اسلامي شرعي نظام دی د امارت په چوکاټ کې دی د امارت مشرون دي چې دا امیر المؤمنین دی یا داسې نری میک په وپې دي ښکلي مشرون لري چې ټول نومونه بې وخت غوړي خو دا ټول میک په وپې د طبقات چې د میک ټول شیخون ټول علمون چې دي دا میک ته د کادر وړ دي دا د کادر وړ دي او دغه د قبایل ریاست د میک د خیست د ولایت د قبایل ریاست میاسه په خپل په راس کې دی چې د عمومي مسؤل دی دا میک ریاست لري په خیست کې او د دغه جملې نه په وپې د ټول کورینه چې دا په مخ وري څومره شخړې چې وارد شوې دي موږ ډېر خوشحاله یو کومې شخړې چې کومې دي دا حل یا راوړي موږ څومره کوشش وکړو چې شخړې جوړې نه کړو یا په ځمکو په سر یا خپلمنځي شخړې جوړې نه کړو کومې مو چې جوړې کړې دي هغو ته د حل ټکی کېږدو کومې شخړې چې په دا څو ورځو کې حل شوې دي هغو ته موږ ډېر راضي او ډېر خوشحاله یو. د خوست ولایت د شخړو حل کمیسیون معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې تر اوسه پورې 960 بدۍ ثبت کړي دي چې له جملې 55 حل شوي دي او په ډیرو یې اوس مهال خبرې روانې دي چې ژر به حل کړای شي. په خوست ولایت کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي دوی هر وخت شپه او ورځ په یاده برخه کې د سیمې علماو قومي مشرانو او د ځوانانو په مرسته شخړې حل کړي دي. دوی زیاتوي اوس مهال هم په ډیرو قومونو کې د قومي مشرانو په مرسته د بدیو مخنیوی شوی دی. دوی هر وخت سیمو ته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره سفرونه کوي او د سیمو خلکو ته په جماعتونو کې بیان کوي او خلک له شخصي بدیو او دښمنیو څخه منع کړي دي. خوست ولایت کې خو تقریبا چې موږ د شخصي بدی موږ سره ورسمه ثبت شوي دي 960 پورې دي. البته قومي معلومات موږ نشته دي قومونو په مابین کې څومره مشکلات دي. موږ دغه په الحال د سرحداتو ریاست اختیارات لري د حکومت له طرفه د امارت اسلامي له طرفه دغه د شخصي بدی لیست موږ را جمع کړی تقریبا موږ سره اوس 960 پورې دي چې هغه بیا مختلفو ولسوالیو ته سفرونه کوي. تڼیو ته موږ سفر کړی ګربزو ته سفر کړی د صبریو ته سفر کړی ده نو قومونه موږ دا غوښتنه کړې هلته د ولسوال په شمول د حکومتي ادارې په ټول شمول باندې ولسوالۍ ته موږ د قومونه را جمع کړو بیا هغوی ته موږ وایي چې د تاسې په ولسوالۍ کې دومره بدي دي د دې دپاره د حل لاره موږ ته یو کمیسیون راکړي څوک 100 کسه راکړي څوک 10 راکړي څوک 40 راکړي. اوس الحمدلله عام په هوایي شروع ده موږ دوی ته د جمعې مانځه ته ورځو قومونه را جمع کوو ولسوالۍ ته ورځو قومونه را جمع کوو تاسې تلویزیونونو له طرفه رادیوګانو له طرفه عام په هوایي ده چې که موږ سره ملت نه وي او دا په خپل خصوصا دلته خوست کې مسؤلیت دی خوست میشته قومونه موږ سره نه موږ یو مسله هم نسو حل کولی دا د زور کار نه ده او د دوی نه موږ دا شکریا ادا کوو. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په څیر شخصي دښمنۍ زیاتې دي خو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره شخصي دښمنۍ ته ډېره حل او فصل شوي دي.